ځینې ملګري د مضاربت په باره کې پوښتنه کوي چې زموږ ستاسې په پښتو کې معامله ورته وایي چې د یوه سړي سره پیسې ورسره دي کار یې نه دی زده بل سړی پیسې نه لري کار یې زده دی تجارت یې زده نو شریعت دا جایز کړی ده چې یو سړی پیسې لري بل سړی کار زده دی دغه پیسو والا و هغه کار کولو والا ته هغه تجارت کولو والا ته دا پیسې په معامله ورکړي نو د معاملې صورت دا دی چې ته به وده ته نغدې ورکوې او ده ته به پر هغه باندې قبضه ورکوې او په معامله کې یو دا هم ضروري ده چې دغه پیسو والا د کم کار دپاره تا ته دا پیسې درکوي بیا د هغه په غیر کې ته هغه پیسې نسې استعمالولی مثلا هغو تا ته د ټیرو دپاره درکوي چې په ټیرو زما په پیسو د ټیرو کاروبار وکړه بیا ته د پسو کاروبار نسې په کولی بیا ته د بل شي کاروبار نسې په کولی چې د کم شی د ښوولی دی یا د کم شي دپاره د تا ته په معامله درکړي دي هغه شی په کوې هغه کار ها که چیرې د درکې چې ستا اختیار دی چې څه به کوې هغه په وکړه چې کم کار که په کوې هغه په وکړه بیا ستا مرضي ده چې هر کار په کوې اوس که چیرې په دې معامله کې په دې مضاربت کې تاوان راغلی نقصان راغلی الله دې د چا په معامله کې نه راولي مضاربت کې نه راولي خو که راغلی نو چې کم تاوان او نقصان رالی هغه تاوان نقصان به د دې اصل سرمایې څخه بالابد چې کومه ګټه وله کومه نفع وله د هغه څخه به کاټېږي که چیرې ګټه یې ګسه وله نه نفع نه وله مثلا یو داسې تاوان رالی نفع ګټه ګسه وله نه هغه پیسې لا پکې ولاړې نو دا تاوان پر دا پیسو والا دی ټول پر هغه کارکوونکي باندې هېڅ تاوان نشته ځکه تاوان همیشه که شراکت کې وي او که په مضاربات کې وي د پیسو والا د پیسو پر سر به تاوان تقسیمیږي په شراکت کې که د 1 لک وي د بل 10 لکه وي نو تقسیم به پر دې 11 لکه کېږي دا یو د لکو والا به د لکو تاوان وړي 10 لکو والا به د 10 لکو تاوان او په معامله مضاربت کې خو نو د هغه سړي پیسې نشته که چیرې په شراکت کې د خپلې پیسې هم سره اچولې وي بعضې کسان خپلې پیسې هم استعمالوي او د بل چا څه په معامله اخیستي هغه به بیا د پیسو تاوان وړي چې څو پیسې د ده پکې دي د هغه پیسو تاوان به وړي خو که چیرې د ده پیسې نشته ورسره دی خالص د یو چا د په معامله او په مضاربت چلوي نو په دې کې که بیا تاوان رالی او د اصل سرمایې څه پکې ولاړې نو بیا به هغه تاوان ګرد د پیسو والا وړي د ده خوارې ولاړه د هغه پیسې ولاړې په دا باید تاسو سر خلاص کړي داسې نه چې لکه زموږ پښتانه چې کوي تاوان نیمۍ نیمۍ دي نه اول خو به د نفي څخه د دې څه مخکې کومه ګټه سوې وله یعنې هلته په دا دکان کې پرته وله د هغه ګټ څه به تاوان کاټېږي که چیرې ګټه نه وه سرمایه لا پکې ولاړه نو بیا به د هغه خواري ولاړه ستا پیسې ولاړې ها که چیرې یو دکاندار د بل پیسې په معامله او مضاربت چلی او په دا دکان کې خپلې هم روانې کړي دي نو بیا به هغه د خپل چې د ده دا څو په ګډې دي مثلا د ده د اول سره 10 لکه دي د بل چا سره په معامله باندې هم 10 لکه اخیستي اوس خو خبره د معاملې د شراکت نه ده دی خو د خپلو 10 لکو ګټه وده ته نه ورکوي هغه ګڼې د ده ده د ده هغې لا نیمۍ د ده ده ځکه په معامله دي نو بیا که تاوان راغلی دی به د 10 لکو تاوان هم د ته به هم د 10 لکو تاوان ورکوي الله دې وکړي چې سر مې په خلاصه وي تاسې په پوه سوي یاست خلاصه د خبرې ده چې په معامله کې که تاوان رالی اول به د ګټې څه کاټېږي که ګټه نه وله هغه بلکل سرمایه پکې ولاړه نو بیا هغه پیسو والا پیسې ولاړې تا بل خوارې ولاړې